टूर باندې راغلی و په دا روډ راته لیدلو مونږ ول یو هلک دی پنجپای ملګری مونږ سره په ټور باندې راغلی و هغه موبایل اسکو یو هلک راغی پښتون هلک کو موبایل لاس تر واخیسته او ډایرکټ منډه کړل तो भाई ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक लड़का है वो ऐसे खींच के भाग गया। तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। मेरे को जाना है कराची और जो मेरे पैसे वगैरह भी उसी में, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है कराची जाने के लिए पैसे वैसे, तो अगर दे देंगे तो उनकी बहुत دلته یو ناخوشګوار واقعه مخې ته راغله چې دغه میلمانه راغلي پښتانه دي اردو سپیکینګ دي د پنجاب نه د سیل راغلي په سیل راغلي او دلته په ګاډي کې موبایل کتو موږ دغه پروګرام جوړو دغه کسانو نه چا موبایل چې هم په دغه روډ باندې وتښتو په دغه کوڅه کې تللی دی هغه کس دغه خلکو سره خبرې اترې کوو چې دوی څومره پریشان دي او بیا د خپل متعلقه ادارو نه دغه خواست کوو چې فورا دغه غل د نیولو لپاره د اقدامات وکړي او دغه میلمانه چې دي دا خو د سواد بې عزتي ده دا زموږ د ټولو خلکو بې عزتي ده او دا انتهایي ګټیا کار چې هر چا کړی دی ډېر بدې کړي دي باید زموږ ادارې زموږ پولیس زموږ چې څومره هم خلک دی هغه دې فورا او د هر سره مخکې د دغه خپل عزت د ساتلو لپاره د دغې لپاره کوټلي اقدامات والي دا مټه بازار دی او په مټه کې بیا دغه چې دی توتکې او دا کومه کوڅه چې دا غل په دغه کوڅه باندې تښتېدلی دا کوڅه سره هم شریک کوم په دغه کوڅه باندې لاړ په مخه او دغه سړو نه موبایل وتښتو چې ډېر پریشانه دي هغه هلک هم پریشانه دی باید فورا د دې لپاره اقدامات وشي او دغه کس دغه موبایل چې دی دا ریکورډ شي د کسانو سره خبرې اترې کوم موږ سره اوسئ داسې ځل کې موږ لکه معلم نه روانو ټور ټوریسټ موږ لکه ټور باندې راغلی و په دا روډ راته لیدلو مونږ ول یو هلک دی پنجپای ملګری مونږ سره په ټور باندې راغلی و هغه موبایل اسکو یو هلک راغی پښتون هلک کو موبایل لاس تر واخیسته او ډایرکټ منډه کړل مونږ په ډېر منډه وولې دغه سره کسانو نور هم منډه وولې خو مونږ هلک میندنه کړ هغه موبایل کې دغه کور ډیټا هو دی هغه تصویران دي هغه هلک مطلب ډېر زیات پریشان دی چې تا موبایل وای هغه ته مونږ د ویډیو مې کله وګوري هغه ته مونږ پیسې ورکو په دا موبایل مونږ ته واپس کی ډېر بنه وي अच्छा क्या हुआ कौन सा मोबाइल था जरा बताएं आप अभी मैं मोबाइल चला रहा था बस में, अभी मैंने खिड़की खोली थी, गर्मी लग रही थी तो अभी मेरा मोबाइल हाथ में लेके बंदा इधर भागा है। मेरा मोबाइल था Camon 40 Pro था और वो मेरा भी नहीं था, मेरी वालदा का था, वो मैं उनसे ज़बरदस्ती लेके आया था इधर टूर के लिए, तो वो लेके भागा है वो बंदा। और मतलब मेरे को कोई इशू नहीं है लेकिन वो मोबाइल बस मेरी वालदा का है तो उन्हें वो वापसी करना और मेरे को जाना है कराची और जो मेरे पैसे वगैरह भी उसी में, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है कराची जाने के लिए पैसे वैसे, तो अगर दे देंगे तो उनकी बहुत मेहरबानी, उनको मैं खुद से कुछ दे दूंगा, बस वो मोबाइल वापसी देते हैं। हम गुजरांवाला से हैं, पंजाब से, हम तो इलाका घूमने आए थे। तो भाई ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक लड़का है वो ऐसे खींच के भाग गया। तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले।